اولاد نه د رب العالمین طرف نه یو عظیم نعمت ته ګوره ښا یو بهترین نعمت یو تحفه او یو ډالۍ ده قرآن عظیم شان کی حضرت زکریا علی نبینا و علیہ الصلوات والتسلیمات بارک راضی قرآن عظیم شان کی آیات مبارکہ دی قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة حضرت زکریا علیہ السلام او یو فرمائل یا رب العالمین قال ربی اے زما ربا هب لي ما تراکڑی من لدنك دخبل طرفنا ذرية اولاد طیبہ پاکیزہ تمام محترم و نعمت دے کہو حضرت زکریا علیہ السلام اغوخت رب العالمین دا اولاد اغسوالو کو تمام محترم علماء کرام دی آیت کریمہ اللہ دی نکلی دی چی دا رب العالمین اولاد غختل دا دا انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اغا سنت دی دا اللہ نبا اولاد غوار خگوری حبلی من لدنکا ذریتا طیبہ د پاکیزه اولاد ښه دغه د نیکوکارۍ به اول سره سوال کې کدا سینې یو اولاد راشه هغه بیا نیکوکار نه بیا د سر دردي بیا پورا مشکلاتو کې انسان مبتلا نو محترمو دا د رب العالمین د طرف نه نعمت ته حضرت زکریا علیہ السلام نعمت زکه غوښتنې ده دا رنګه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تا رب العالمین فرمای ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه سانم مخهم انبیاء کرام علیهم الصلوات و تسلیمات لګلی دي او غید پارمی ګرځولې دي ازواجا وذريه بیبیانهم او دارنګ اولادهم نو دا اولاد رب العالمین په خپل نعمتونو کې شمار کړي ها دا اولاد رب العالمین په خپل نعمتونو کې شمار کړي نو زما محترم چې کم از کم دغه اولاد نن موږ او تاسو هم د الله رب العزت د طرف نه نعمت وګڼو دا د الله یو نعمت دی یو تحفه ده یو ډالۍ ده یو پیرزونه ده او زما محترمو دا د چاته الله ورکړي هغه ته پته نه لګي ها د چا چې اولاد وی نو تر دې نعمت پته نه لګي چې دا څنګه عظیم نعمت دی تر د هغه څان ته پوسو کې چې اولاد نشته د چا چې دغه اولاد نشته دا هغه زړه ورپسې جاړي او جاړي باندې زړه ځکه چې یو حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله مبارک فرمایل صلی الله علیه وسلم وی قبضتم ثمرة فؤاده چې کله د انسان یو معصوم بچي وفات شي کنه دای بارک رسول الله مبارک فرمای وی چې الله د فرشتونو ته پوښتنه کی قبضتم ثمرة فؤاده تاسو زما د بندا د زړه میوه قبض کړه را شکولا زما محترم دا اولاد دا د انسان لپاره د زړه میوه ده الله دې ټول ته نصیب فرمایي نیکان صالحان دې الله وګرځولې کی نو محترم دا د الله طرف نه نعمت ته چې موږ تاسو نعمت وګڼو او به قدر مکو چې کله د نعمت قدر وشي الله رب العزت داغې د پر د زیادت وعده فرمایلی نه قدر سره نعمت سره او بل اولاد سره د محبت فطری چیز دی ښا دا د انسان فطرت کې او د انسان د خلقت کې الله دتا یعنی بد کې پیدا فرمایلی روایتو کې راځي کله چې د جناب محمد رسول الله ټول وای صلی الله علیه وسلم زوی حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنہ هغه وفات کېدل د ماشوم والی حالتو سردار کونین صلی الله علیه وسلم هم تشریف فرماو داغي اخیرنه ساګانې وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته ګوري ماشوم بچي وفات کیږي اخیرنه سلګې دي پستر کو مبارک کی اوخ کراله پسترو کې دا رنګ اوخ کرا ډیر شوي د جړه هغه حالت جوړ شو یو قسم له आवाज د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د سینې مبارک نراوتل شروع شو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ور سره ولاړ دي ورته فرمای اے د الله رسول تاسو هم جاړي رسول الله مبارک ته فرمای یا ابن عوف اے عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه انها رحمت یقینا دا جړه رحمت ته دا هو شفقت ته دا هو فطری او خلقی من او محبت ته خپل ولد سره دا هو بخامه راضی به فرمایل ان العين تدمع یقینا سترګي اوخ کی وي والقلب يحزن او یقینا زړه ډیر زیات غمجن دي سردار کونه زوی وفات کی والقلب يحزن
ولا نقول الا ما يرضى ربنا من نوایو مگر هغه څه چې زمونږ رب پر راضي کیږي. یعنی نور څه فریاد جزع فزع دا خو رسول الله مبارک نه ده فرمایلی، صرف او صرف سوخ کی مبارک راغلی او لږ د جسینی مبارک نه आवाज راغلی، نور فریاد جزع فزع څنګه چې نن موږ استاد نه پوه خلک یا خصوصا زنانه کوي دا خو منی دي ممنوع دي. بهرحال بیا فرمایل ولا نقول الا ما يرضى ربنا نوایو مگر هغه وایو چې زمونږ او استاد رب راضي کیږي. بیا فرمایل یا ابراهیم وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون او منگا یقینا اے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ستاب جدائی بن ڈیجت غمجن و خفایو. امام محترم عرض میں دا لرو چې دا اولاد سره دا محبت فطری سیز دی ها دا په فطرت کې دا سره کوي، دا اولاد سره خپل مینه محبت کوي. اولاد ګوره مینه غواړي، اولاد محبت غواړي، اولاد شفقت غواړي. دې د شفقتم کې محبت په مسره کې مینه په مسره کې خو د شریعت د حدود لاندې د شریعت په دایره کې د شریعت تصادم او دارنګه مقابله او پکې نه کې. ایوب لګروسته خبره کوم دا دارنګه یو ځلې حضرت حسن ابن علی رضی الله عنه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته نږدې کو خپلېږي نو سیو د حضرت علی رضی الله عنه زوی حضرت حسن رضی الله تعالی عنه هغه خپل کو نو یو کس سره ناستو او تاسو کې چې د الله رسول زما لس بچی دي تر اوسه پورې مې یوم درنه ذکر او نه خپل کړی او تاسو د الله پیغمبر یې تاسو خپلوي. الله اکبر. رسول الله مبارک تو فرمایل من لا يرحم لا يرحم. سوچ په رحم نه کوي بد رحم نه کیږي. د اولاد سره مینا محبت شفقت پیرزونی دا د رحمتیت علامه ده چې تکل په اولاد باندې مهرباني لوی الله پتا باندې مهرباني دا فطری خبره ده. دا خبره ذهن کې ساتي دا د فطرت سره تعلق لري فطری خبره ده موږ تاسو هم کو. دا رنګه یو بل روایت کې راځي یو ځلې حضرت حسنین رضی الله تعالی عنهما اغوی بارکی رسول الله مبارک سوال وکړه اللهم انی احبهما یا الله زدا دوړ ډیر زیات محبوب غنم ما ډیر زیات ګران دي حسنین مبارکه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نوسیم خلکو ډیر ګرانی کنه جی زموږ د مشرانو ته دې خبره خپه درې زموږ هلانشت الله دې موږ لمرای کی په خپل ټیم لا اوس نه ورسېدلی. نو زما محترم نوسیم ډیر ګرانی رسول الله مبارک فرمایل اللهم انی احبهما یا الله دې ډیر زیات ما د ګران دي کنه زما د نوسی فاحبهما یا الله تیم خپل محبوبانو ګرځاو تم سره محبت وکا او به فرمای واحب من يحبهما او یا الله د هغه چا سره محبت وکا څوک چې زما دي نوسو سره محبت لري. نو محترم دا مې عرض کو چې دا محبت فطری سیز دی ٹھیک ده جی. اوس راځه محبت به سره کو او نعمت هم د الله طرف نه ډالې تحفه هم ده خو رسول رسول الله مبارک فرمای ما ته لګه توجه کوي ما ولیدا له ولد چا د پاره چې یعنی یو اولاد پیدا شو رب العالمین چاته ولد ورک بچي ورک زوی ورک لوري ورک هر څه چې الله ول ورکلو. نو بیا د حدیث مبارک کې د اولاد د حقوق ذکر کړي فليحسن اسمه لمبني حق د اولاد هغه دانه فليحسن اسمه خیسته خپل نوم ورلکیدا د اولاد لمبني حق دانه چې تل خپل بچی له خیسته خپل نوم کړي. د دې نوم دا نوم د انسان د پاره یو علامه ده یو نخې ده. نو ارشړه دا غوړي زما خیسته نخې خیسته علامه په خیسته علامه باندې ما خل پیجلی د سنوم چې ورلکی دي چې هغه به بار چا دا ویله هم نشي. ایا مولانا صاحب کتاب کې لیکلي ما شومل نوم لیکو نو هغه نوم چې کلراله نو نوم عیارو عیاروي دوکا باز تا چل باز دوکا باز مکارا عیارا نو دا څنګه نوم نهستا چې مو پلار لګدري نو د جهالت توجینا نو بیا چې کله لاړ سبا دراله استاد محترم ته حضرت دې نوم را بدل کا هغه له نوم بدل کو خپل نوم لبل کې خو د زما محترم دا نوم د انسان لپاره علامه ده خیسته علامه ورلګ د چې خیسته علامه باندې خل پیجنی او زما محترم د دې نوم اثر نه دی کله کله په دې انسان باندې هم وي. موږ تاسو ګورو یو واقعیت مختصر به ذکر کوم د حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ډیر عظیم سپسالار د لشکر اسلام وو تاسو ټولې پیژن دغه خدمات او دغه هغه بهادری چانه پټ نه ده. یو ځل ته چوي چې حضرت تاسو په بدن باندې
یعنی داسې ذهن په بدن کې نشته چې په هغه د غشي یا د نیزې یا د تورې د ګزار د وجې نه زخمي شوی نه خو بیا هم تاسو د شهادت نصیب نشو چې دا ولې نو حضرت تو فرمایل چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته پرې ګلالو شونډ مبارکو باندې او په دې ګلالۍ جبه مبارکه باندې د سیف الله دا لقب را کړی سیف الله او تاسو ویل چې د نوم اثر دا کله کله په انسان باندې وی نو زما محترمو دغه وجنا کچرته ویزه شهید شوی وي نو خلق وجه لکه سیف الله وفات ته شهید شوی دی د الله غتوره ماته شوه او د الله توره خو ماتېږي نه نو په دې وجه باندې دنیا یعنی غزواتو کې او دارنګه سرایاو کې شرکت شو شهادت ته نصیب نشو په خپل کټ وزي باندې وفات شو نو د نوم اثر په مسما باندې وي موږ تاسو خپل اولاد له خیسته کلی نمونه کیدو ښه دا یو خیسته اثري که غلط نمونه کدو یا معنا غلطي او یا هغه د غلط خلقو یا نمونه نو زما محترمو دا یو غلط اثري یا به اثر غلط کیږي دا سړی په خپل غلطي یا به زما محترم هغه خلقو ترانه وي په جواب باندې هغه سره محبت جوړيږي نو چې کم از کم موږ تاسو خیسته کلی نمونه بچول کیدو دیم په سی فرمای فليحسن اسمه او بسید دوی نمبر فرمائی و ادبا خیسته خپل ادب ورته خیا الله تعالی تحفه درکړه نعمت درکو د دې نعمت قدر وکا او د دې نعمت قدردانی دغه دا چې ته خیسته تعلیم ورکي خیسته تربیت ورکړي مخکې می تر کوم ذهن کې لګی کېږي چې اولاد سره محبت فطری سیز دی ټیک دا اولاد سره محبت دا د انسان په دې خمبيره کې هغه غلې شوی دی زما محترم خو ته مدام عرض وکړو چې دا محبت با د شریعت په حدودو کې ساتي د شریعت سره په تصادم کې نه راولي ټیک تا نن موږ تاسو ګورو اولاد په غلط طرف باندې روانيږي زموږ سره طبيعت خرابيږي الله تعالی نعمت را کړې دي د نعمت قدردانی سره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یعنی تشریف فرمایلا و ادبه فليحسن اسمه و ادبه دا غنوم خله کیدا ادب تو خیا علم ورته خیا قران عظیم شان ورته خیا تعلیم ورته خیا د مشر کشر قدر ورته خیا جماعت ورته خیا د قاری سے و د عالم سے سره کینه او چې عالم او طالب العلم او حافظ قران ته جوړ شي دا بهترین تربیت یو کا د سمکوا چې هغه محبت په غلط ځای کې استعمال کی نن هغه د اغیار په لار رواني کی تاسو فکر هم نشته نن هغه زما محترم و تاسو ټول دي یو علاقه خلک یو دا رسم رواج ارچته معلوم دي کله کله چې الک رالوي شو مخ باندې ګیره راشي تاسو خیر کړی نو ګیره چې کله اخرى د الله نه فرمانیو کی او نبی او تکور کی وی اوس مټی راوړه تاسو به دا لیدلی به می وی ګیره خراولې د مټی راوړه دومره زمنګ نه سمجو نه پوهی دا الله سره د بغاوت اعلان وکړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د بغاوت اعلان وکړه او ته د بغاوت په اعلان باندې مټی راوړه دا سمته نه سمجه خبره ده نو اوس وګوره محبت غلط ځای کې استعمال شو غلط ځای کې باندې استعمالو په صحیح ځای کې به سم او ادب دغه تربیت خپل او کا راول حافظ قران کا راول د قران عظیم شان طالب العلم کې ای زما ور ما د وکیلا کله چې د یو طالب العلم قران عظیم شان ته کینول شي یعنی راوستل شي او د قاری سے محترم یعنی سبق شروع کی تلاوت ورته خی قران عظیم شان د الله کتاب ورته خی زما محترم ورونو وره کله چې د ختم قرانو کې حدیث مبارک کې راځي نو رب العالمین با د دې ماشوم مور او پلار ته د قیامت پر باندې یو تاج ور پسري چې دا غ تاج رڼا با درختون کې د نور نړۍ رضیاتي او دا راحتون کې نو چې کله ستا په کور کې زمر رڼا بکې دغه د دې دغه تاج دغه رڼا با درختون کې د سبا د نور نړۍ رضیاتي الله به دغه مور او پلار دغه تاج ور پسري زما محترم د امور او پلار د تاج ور ملایويږي نن چې دی ماشومانو یعنی دا ختمونه کړی دي دا چې هر چا بچی دي ډېر مبارکبادي ورته پیش کوو یقینا چې د تبع با الفاظ دیگر رب العالمین به د قیامت پر دستربندي کوي الله به د دستربندي کوي د خپل شان لایق مطابق د تاج ور پسري تام خو خانه چې دا تاجونه موږ تاسو ته پسر شي خو هم نه او کنه مشهور خبر د پیران چې کله بچو شي هیرو کې ولولو به پری دي زی کتابي خبر رحمان دي حضرت مفتی سے تو پته یې ملګری موتما خو د کتاب کې سنې کتري بهرحال وی چې بچیو شي هیرو کې ولولای او به پری دي ځان لا منډه وها نو زما محترم او تاسو بده نه کو چې بل کړه پیران بچو پری دي دا کو سبق راته کو نه ته چې کم دی کې ولاړ کم دی کې ناشته
او مدرسې ته کنه نه تلې نه مونږ کړي کنه دې کړي وختي څنګه پریخي دا کپڑے د چا پشان تلي دا غناس ولاړه د چا سره ده زما محترم د ټولو خبرو باندې وستا نظری نو چې کدی په نظر وساتو نو دا استاد الله د طرف نه چې کوم تحفه ډالۍ تا ته ملو شوی و د اولاد په صورت کې تدای قدردانی وکړه ورنه به قدردانی نه ده او دریم نمبر حق دار زما محترم فاذا بلغ فليزوجه کله چې دا بلوغ ته ورسید نو د نکاح غمل وکړه فإن بلغ کله دا بلوغ ته ورسید ولم يزوجه او د نکاح بندوبست لو نکو فاصاب اسما د ګناه ته ورسید کان اسمه علی ابيه نو دی ګناه د چې کوم ګناه وکړه د دې ګناه کې به سم شریک د پلار هم نو زما محترم او تاسو د خپل رسمونه رواجونه لګرا کم کو خپل اولاد لا کناری نه ده ناری نه دی او زنانه ده نو هغه ته مزیدار خپل نکاح بندوبست کو او دا خپل تربیت کو زما محترم دغه اولاد با زما استاد لپاره د اخرت د نجات ذریعہ دغه اولاد په زما استاد لپاره د کامیابی ذریعہ دنیا کې هم خوشاله یو اخرت کې هم خوشاله یو رب العالمین موږ تاسو ته رب العالمین طرف د عظیم او خپل نعمت او تحفه د عید قدردانه توفیق نصیب فرمای او د غی په عوض او بدل کې رب العالمین او تاسو د عید تربیت توفیق نصیب فرمای کړه چا نه دا د زړه میوه لوی الله دې ته نصیب فرمای تاسو امین هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین